یو عالم یو عجیبه واقعه لیکلې ده. هغه وایي یو نوجوان طالب علم او هغه نوجوان طالب علم به راتلو سبق له. یو ورځ هغه سبق له ناوخته راغلو او لامبلي غسل یې کړو او خوشبویي څه وه چې د هغه دغه خوشبویي موږ ټول حیران کړو. طالبان ورته وایي چې دا خوشبویي د څه ده؟ هغه کله یو څه وایي کله بل څه وایي. ما به ورته ځان سره کمرې ته ما ورته ویې څه دي دا خوشبویي د څه ده؟ ما ته په ژړا شو. ما ته وایي چې یو ډېره عجیبه واقعه استاد صاحب وشوه. ما وی چې څه؟ وی زه به تا له سبق له راتلم او زه یو ښکلی ځوان وم. الله ما له ښکلې ځواني را کړې وه. په لاره باندې به زه تلم راتلم. بیا زما د پلار د کپړې دوکان و. د هغه کپړې دوکان چې و نو زما پلار په هغې کې اجازه پرېږدئ وی زما پلار په هغې کې د کپړې د دوکان کې به یې زه کله کله کېنولم او ما ته به یې وی چې ته دلته کېنه او زه راځم. یو ورځ یو بوډا یا بای راغله او ما ته یې ووی چې بچی ما له کپړه راکړه. ما له کپړه ورکړه. وی چې دا د خپل خانانو کره یا خپل نیکانو کره وړم. خو چې بچی زه خو ګوره ډېر کمزور یم، زه خو بیا بیا تلی راتلی نه شم چې د هغوی به کومه کپړه دې کې خوښه وي. ما ته وی چې ته به داسې ونه کې چې دا کپړې سره ما سره به ورشي. ما چې پلار مې نشته، دې کې مې پلار راغی. وی پلار ته مې وی چې د دې ابای سره زه مې چې ورشه. زه رالم هغې مکار ابای د کپړه بانه کړې وه. زه یې هغه خپلې کومه مشره نیکی چې وه هغې له یې بوتلم. ما نه هغې مطالبه د یو غلط کار او د غلط فعل وکړه. ما وی ما خو چېرې ژوند کې داسې کار نه دی کړی. وی هغې ما باندې زبردستي کوله او زه ویارولم چې داسې بني زه به د بهر وشرموم چې دی راغلی دی ته خو اوس هم دننه کور کې. ما وی یا الله زما پرده وساتئ. یکدم زما زړه راډک شو، زما سترګو کې اوښکې رالې. الهام ما ته وشو لکه زړه ته چې مې رالل بلکل دماغو ته مې رالل. وی دې سره څه چل وکړه، څه چل ول ورسره وکړه. یکدم زما ذهن ته رالل. ما وی زه خو قضای حاجت لرم، ما ته ضرورت نه خو چې ومې کتل الله ما له دغه وخت کې تقاضا هم راوسته. زما پیدا شو تقاضا چې ما له تلل پکار دی انتهایي تیز. ما ویم زه خو هلته ځم. وی چې ورشه شابه زر ورشه خیر دی. صابونونه یې راکړل چې ته ورشه غسل وکړه هر څه وکړه. زه چې لاړم دننه ما څنګه قضای حاجت وکړل ما هغه قضای حاجت راواغېستل. ما په ژړا کې هغه په خپل ټول وجود باندې مګل. ما وی خدای چې اوس هر څه کوم زه خو د خپل ځان د بچاو دپاره کوم. ما غسل خانې ور لر کړه چې څنګه ما ته هغې وکتل. وی هغې نوکر ته یې وي چې ظالمه څوک لیونی دی راوستلی دی خو پاګل دی دا ده څه کړي دي وباسه. وی هغې ما ته هم ونه کتل او وی زه راوباسلم. ما په جړا جړا کې رالم او په خوا کې یو نیر و په هغې ته مې ورټوپ کړه. په هغې کې مې غسل وکړو. استاد صاحب قسم دی ما سره صابون له پیسې نه وې. ما وی زما نه خو به ډېر خراب بوی دی. د هغه نیر نه راوتی یم او دا خوشبویي د مشکو عنبرو ما نه د هغې نه وروستو ځي. د مشکو عنبرو دا خوشبویي چې تاسو محسوسوي وي دا هغه خوشبویي ده. دغه شان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل د یو ځوان نه خبر شو چې هغه ځوان وفات شوی دی. عمر صاحب څنګه وفات شوی دی؟ دغه شان واقعه هغه سره هم شوې وه. عمر صاحب وی ما یې لږ قبر له بوځئ. نو چې څنګه یې قبر له لاړو نو عمر صاحب وی اورې به تا ته به الله اورئ خو زه درته اورم او الله به درته واورئ. چې زه ووایم الله به درته واورئ. یا ځوانه ما خو قرآن کې لوستی و واما من خاف مقام ربه جنتان واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما دام لوستی دي ولمن خاف مقام ربه جنتان. څوک چې د الله رب العزت نه ویریږي د مخامخ کېدو نه جنتان هغه به الله برغ جنتونه ورکړي. څومره خوش قسمت طالب هم الله برغ جنتونه درکړي. د قبر نه هغې ځوان آواز راغلو امیر المؤمنین دا درته وایم چې زه څنګه قبر ته داخل شوم الله وی قبر کې مګ دی رای ولی هغه دواړه جنتونه وله ورکوي. ولمن خاف مقام ربه جنتان هغه برغ جنتونه مال الله په خوا راکړي دي. حضرت عمر په ژړا شو.
رسول